روزه ماتي ته څومره وخت پاتې اذان ته؟ 6 منټه. چوپ شه شور مه کوه. غلی شئ. څه شي ګورې؟ د موبایل کې ته څه شي ګورې؟ سبق ولې په کتاب کې نه زده کوې چې ته په دې کې زده کوې؟ په دې کې سبق یې نه زده کوې، د جنوکو سره اخته یې. د جنوکو سره ووایم داسې د غوږ څنډه دې ووایم. شور مه کوئ. روزه خو زموږ د ټولو روزه ده. زه بل رقم روزه یم. زه عملي یم ورور. عملي منې پوهېږي که نه پوهېږي؟ زه عملي یم. ما عملي هستم. پوهېږي که نه پوهېږي؟ هسې سړي اعصاب یې ور خرابوئ. ته کتاب ولې نه وایې؟ ورشه دروازه څوک ټکوي؟ څوک و؟ دونډایو. څه یې ویل؟ کلنګ یې غوښته. کلنګ په دې روزه ماتي وخت کې څوک غواړي کلنګ څه کوي؟ خو ترکاري به یې چې نه وي پخ کړي. ورسه ته یو پلیټ غوښه ورکړه. ګاونډیانو د خلک غوښې ورکوي، ثواب پې کېږي. کلنګ بهانه کېده چې غریبانو ته په دې وخت کې کومک یې کوئ. د یوه دیله یې کار خبر ورکړ، نور خاصې په زول لګې. اورې زه روزه یم. ښه مې درته وویل چې زه روزه یم. که وایي چې سړی راوښتي په دې مځکه دې ووایي بیا به خلک وایي تریخ حاجي سړی ووایي. ولې دا روزه رامنې چې خرابوې؟ تاسو خپل مونه دوړخې د خو لږ عبادت وکړه، خدای یاد کړه، رسول یاد کړه. جنګ دې په سر اخیستې ځان یې مرسته وکړي. ورورې زه روزه یم. یوې تا روزه نه دی، ټولو خلکو روزي دي. زه عملي یم. زه درته وایم چې زه عملي یم. بد کیسې عملي ما لپاره عملي مې کوه عمل که نه. زه خو چې وشي سړی وایي د ترساخان ولې نه راوړي؟ د ترکاري ولې نه راوړي؟ صبر وکړه خو تیاره به نه وي. څنګه به نه وي تیاره؟ هغه خو نه چې وشي سړی راونیسي دلته ورته دیګي ور په دیګي کې چینچه ور په چینچه کې د هر شی په لغت ورته ووایم بیا به خلک وایي چې روزه ماتې دغه خو نو داسې زه خدای دې ما نوم تریخ حاجي ده. چې د شال دته شروع کړم که نه څه خلک وایي دغه شال یې بغه کړې ده. زه روزه یم وروره. زه عملي یم که اوس مې دوست به داسې هله شروع کړم که نه څه خلک به وایي دا سال یې شروع کړ. تا څه رشخند شروع کړی چې خو ولا کوه کې راته معلوم وي. اوس خو د ولا په دې دواړه راونیسو په مځکه دې ووایي دروند په حیا کښېنه. د روزه ماتې په موږ مه راخرابوه. دعا وکړه، سوال خدای نه وکړه. د روزې د هر چا غوزې مه کوه. ښه خبر دې وکړه خو زه لږ هغې یم که نه عملي ته څه به ګولۍ جوړې وشوې به روزه ده ولې روزه ماتې وخت ده کښېنه. تا روزه شته؟ خځې وخت کم پاتې ده دسترخوان راوړې چې په روزه ماتې کوو. خدای دعا دا دې دوه وخته باید دې ډېره ښه خبره لونګ ډېره ښه خبره وکړه. دې لونګ بالکل ښه خبره وکړه. باید دا خوسي بوسي کې ونیسي ورکې که دا ښه کار نه ده. دعا وکړي.